له 12 ټولګي څخه د فراغت غونډو په دوام یکشنبه د ماشال خصوصي عالی لیسې څخه 115 تنو زده کوونکو 12 کلن مزل پای ته ورسوو. فارغ شوي زده کوونکي له والدینو غواړي چې د خپل اولادونو سره د زده کړو پر مهال په درسونو کې همکاري وکړي او پر علم یې سمبال کړي. موږ د ژوند یو نوی پړاو ته د هیلې کوو چې موږ باید په دغه زده کړو باندې بسنه ونه کړو. ټولو هغه زده کوونکي چې فارغ دي یا سږ کال د نورو مکاتبو فارغ شوي دي دوی باید په دغه زده کړو باندې بسنه ونه کړي. دوی باید لا هم دوام ورکړي. دا هیواد زده کړو ته اړتیا لري. والدینو نه مې دا هیله ده چې په خپل اولادونو باندې دیني او عصري زده کړې وکړي ترڅو دا هیواد په خپل پښو باندې ودروو. بلخوا د ماشال خصوصي عالی لیسې مسؤلین وایي چې له خصوصي لیسو سره د پوهنې ریاست همکاري ډېره شوې او زیاتوي چې دوی تل هڅه کړې څو زده کوونکي په عصري او دیني علومو سمبال کړي. د ریاست او د پوهنې امریت یو همکاري ده او په درسي تدریسي کیفیت د نظارت په برخه کې په ټولو برخو کې دولت له خصوصي مکاتبو سره همکاري کوي. د زده کړو د ښه کیفیت لپاره مختلفو وختونو کې مختلفې تدریسي سیالۍ او برنامې چمتو کوي. خوست کې د مهال 302 دولتي او 128 خصوصي ښوونځي شتون لري چې لسګونه زره زده کوونکي پکې ابتدایه، متوسطه او لیسه دوره تعقیبوي.